پیغمبر دا د جبران خليل جبران اثر دی چې ژباړه زینب صالح کړی ده. بیا یو کس وویل موږ د خدای له اسرارو او پټو رازونو خبر کړه. هغه وویل ستاسې زړه په سکون او خاموشۍ کې د شپې او ورځې له ټولو رازونو خبر دی، خو ستاسې غوږونه په تمه دي چې د زړه پوهه مو هغوی ته ورسیږي. هغه راز چې ستاسې زړه ته ښکاره دی غواړي چې د تورو په بڼه ستاسې غوږونو ته راشي. تاسې غواړئ چې د تصور بربند جسم په خپلو ګوتو لمس کړئ او دا به ښه وي چې داسې وشي. ضروري ده چې ستاسې د روح ژوره چینه ډکه شي او په سندرو د سمندر خواته وبهیږي او بیا د سمندر د بیبري د ژورتیا خزانې ستاسې د سترګو پر وړاندې وځلیږي. خو په تلو سره د نامعلومه خزانو د تللو هڅه مه کوئ او مه دا هڅه کوئ چې د خپلې پوهې ژورتیا په لرګي یا تار سره ناپ او ټول کړئ، ځکه ستاسې معنوي وجود هغه سمندر دی چې نه برید لري او نه یې غاړه معلومه ده. دا مه وایئ چې ما حق وموند، بلکې دومره ووایاست چې پر لاره تلم او یو ځای کې له خپل روح سره مخامخ شوم، ځکه چې د روح لارې ډیرې دي او هغه مجبور نه دی چې پر یوه لاره لاړ شي او نه د ځنګلي بوټي په څیر په یو ځای کې ښخ دی. کله چې روح غوړیږي نو داسې غوړیږي او وده کوي لکه زرپاڼې نیلوفر ګل. یو ښوونکي وویل موږ ته د ښوونې او روزنې په هکله څه ووایم. هغه ځواب ورکړ تاسې ته هیڅوک داسې علم نشي درکولی چې ستاسې دننه ستاسې د ادراک په افق نیم ویده غځېدلی نه وي. هغه ښوونکی چې د مدرسې د دیوال سیوري ته یا د جومات په محراب کې له خپلو شاګردانو سره د پوهې په اړه خبرې کوي په حقیقت کې خپل علم نه بلکې خپل ایمان او خپله مینه هغوی ته بخي. که هغه د پوهې څښتن دی نو تاسې ته خو نه وایي چې زما د عقل کور ته ننوځئ، بلکې تاسې ته ستاسې د زړه لارې درښیي. یو نجومي د پراخې خلا او آسماني ستوریو په اړه تاسې ته د خپلې پوهې یادونه کوي، خو د څیزونو د څرنګوالي ادراک د تمیز ځواک تاسې ته په لاس نه درکوي. یو موسیقي غږونکی خپل راګ تاسې ته غږولی شي، خو هغه غوږ نشي درکولی چې دا نغمه وپیژني او نه هغه اواز درکولی شي چې دا نغمه فضا ته پورته کړي. او هغه څوک چې په ریاضي او شمار پوهیږي تاسې ته د وزن او پیماني اصول درښودلی شي، خو له ځان سره مو د وزن او پیماني وسعت ته نشي بوتللی. د چا د زړه موج، د چا بصیرت د نورو خلکو نظر ته وزري نشي ورکولی. نو دغه شان تاسې هر یو د کلي عقل پراخه علم جلا جلا د خپل اهلیت په اندازه خپل مقام لاسته راوړئ. دغه شان په تاسې کې هر یو د نړۍ او مافوق نړۍ په اړه جلا جلا پوهه لرئ. دا پوهه شریکه نشي کېدی، د هغې پراختیا په ځان کې د انسانانو شراکت نه مني. بیا یو ځوان را مخې ته شو او ویل موږ ته د ملګرتیا ونډیوالۍ په اړه څه ووایم. هغه ځواب ورکړ ستاسې ملګري هغه اړتیا ده چې پوره شوې ده، هغه ستاسې د مینې کرونده ده چې د محبت تخم مو پکې شیندلی. تاسې دا کښت په مننه او ډاډ سره ریبئ. هغه ستاسې د سترخوان او ستاسې نغری دی، ځکه چې تاسې له خپلې لوږې سره هلته ځئ او د ځان لپاره ترې هوساینه غواړئ. او کله چې ستاسې ملګری د زړه خبره درته وکړي تاسې نه د خپل زړه نه ویل متردد کوي او نه له خپلې هو هغه بې برخې ګرځوئ. او کله چې هغه غلی وي بیا هم ستاسې زړه د هغه د زړه خبرې اترې اوري، ځکه چې د دوستۍ ټول فکرونه، ټول خیالونه، ټولې غوښتنې او ټولې ارادې بې د تورو له مرستې پیدا کیږي او دوه ملګري له دې خوند او سرور اخلي بیرته پرته له غوښتلو. کله چې له خپل ملګري بیل شئ مه خفه کیږئ، ځکه په هغه کې چې ستاسې څه خوښیږي هله به درته ښه واضح شي چې هغه در سره نه وي. لکه غر کله چې تاسې پرې ورخیږئ ټوله بڼه یې درته په سمه توګه نه ښکاري، هغسې لکه چې په لمن کې ودرېږئ او درته لوړ ښکاره شي. او ملګرتیا باید پرته له دې چې تاسې دواړه یوې روحاني ژورتیا ته بیایي بل مطلب ونه لري، ځکه مینه نه غواړي چې راز یې ښکاره شي، او هغه مینه چې دا غواړي هغه مینه نه بلکې غوړېدلی جال دی او هغه خلک پکې ډېر نښلي چې بې پایلې وي. هغه څه چې له تا سره تر ټولو غوره او ښکلي دي ملګري ته یې ورکړه. که هغه غواړي چې ستا لوړې ژورې وویني نو د خپل دریاب سرکشي هم ور وښیه، ځکه هغه ملګری به څه وي چې ته پرې خپل تش وخت ډک کړې. هغه وخت چې پر تا سخت تېرېږي ملګری هغه وخت ولټوه چې د عمل د ویښتیا وخت تېرول غواړي، ځکه چې د ملګري دنده ستا د غوښتنو او اړتیاو پوره کول دي، نه دا چې ستا د وخت تشه کاسه ډکه کړي. د ملګرتیا له خوږوالي سره خپله مسکا او خوښي ګډه کړه، ځکه د ژوند دروازې هغه وخت پرانیستل کیږي چې خوشبویه پرخه یې پر زړه وورېږي او هغه تازه او سمسوره وي. او بیا د کلي له پوهانو او فاضلانو څخه یې وویل د وینا د ذوق په اړه هم څه ووایه.
هغه وویل تاسې هله خبره کوئ چې فکرونه مو له سکونه بې برخې شي او د زړه د چوپتیا په یوازیتوب کې پاتې کېدل درته ناشوني شي. بیا پر خپلو شونډو کینئ او له ژبې او اواز سره لوبې پیل کړئ او ستاسې د وینا په ګڼه ګوڼه کې ستاسې فکرونه تر پښو لاندې شي او ووژل شي، ځکه چې تفکر د پراخې فضا یوه مرغۍ ده او د وینا په پنجره کې کله کله خپل وزرونه پرانیزي خو الوتی نه شي. په تاسې کې ډیر د ګړیدونکو خلکو خواته ځکه ورځي چې د خیالونو له یوازیتوبه ډاریږي. د هغوی د خیالونو یوازیتوب هغوی د خپل روح له بربنډوالي خبروي او هغوی له دې منظره تښتېدل غواړي. هغوی دا بربنډوالی هیرول غواړي ځکه ژر او ډیرې خبرې کوي. ځینې داسې دي چې پرته له عمله او دوراندیشۍ غږیږي او هغه په ناپامۍ کې د لارې په سر له داسې حقیقتونو پرده پورته کوي چې خپله پرې هم نه پوهیږي. او ځینې داسې دي چې په هغوی کې دننه حق روښانه او ژوندی دی خو په الفاظو کې اظهار نه کوي. هغوی د زړه خلوت د ژبې جلوت ته نه ورکوي، یا یې همت نه لري، یا مختار نه دي، مجبور دي، یا سره له دې چې توان یې لري نه یې کوي. د دوی په سینو کې د بیان روح غلی وي خو دا چوپتیا له شریعته لبریزه وي. کله چې تاسې بازار یا کوڅه کې له خپل ملګري سره مخ شئ نو روح مو پرېږدئ چې شونډې مو په حرکت راولي او ژبې ته مو لاره وښیي چې پر ژبه مو د حق غږ ګویان شي او د ملګري په غوږونو کې مو د زړه لوړ حقیقت داسې له کیفیته ډک یادګار شي لکه څنګه چې ستاسې د سترګو په سرو تارونو کې د شرابو کیف باقي پاتې کیږي هغه وخت چې کمساري شراب بیرنګه شوي وي او مینا ماته شوي وي. بیا یوه نجومي وویل زما آقا د ژوندانه د ورځو په اړه راته څه ووایه. هغه وویل تاسې غواړئ چې د ژوندانه وخت مو ناب کړئ خو هغه نه ناب کیږي او نه تلل کیږي. تاسې غواړئ چې د خپلو کړنو او روح لاره له وخت او موسم سره برابره غوره کړئ. تاسې پوهیږئ چې وخت لکه دریاب دی، تاسې پر غاړه ناست یاست او د بهیدونکو اوبو ننداره کوئ خو ستاسې دننه داسې څه شته چې د وخت بندیزونه نه مني. هغه پوهیږي چې په ژوندانه کې د وخت او ساعت کار نشته. هغه پوهیږي چې پرون په نن کې د ماضي یو انځور دی، بې بنسټه او سبا د نن خوب دی، تیریستونکی تصور. او هغه پوهیږي چې ستاسې دننه چې کوم څیز سندربول او متفکر دی اوس هم د هغه لومړنۍ ګړۍ په بریدونو کې گیر دی، په کومه ګړۍ کې چې په اسمان کې ستوري خپاره شوي وو. په تاسې کې څوک دی چې په دې پوه نشي چې په هغه کې د محبت بې کچې وړتیا شته؟ خو هغه څوک دی چې دا احساس ونه لري چې هغه مینه چې انتها ده د محدود وجود دننه ایثاره ده. نه یې د عشق فکرونه په یو ټاکلې لړۍ کې یون کوي او نه یې کارونه په یو معلوم ترتیب یو په بل پسې دي. او آیا وخت هم لکه د مینې نه ویشل کېدونکی بې بریده نه دی او بې قیده تګ نه دی؟ خو که تاسې مجبور یاست چې په خپل فکر کې وخت په موسمونو او زمانو وویشئ نو هر موسم په نورو موسمونو کې ونغاړئ او خپل نن د پرون له یاد او د سبا له هیلو سره غاړه غړۍ کړئ. بیا د کلي له خانانو یې وویل موږ ته د نیک او بد توپیر وښیه. هغه وویل په تاسې کې څه نیک او ښه دي زه به یې یادونه وکړم خو څه چې بد او خراب دي زه به یې په اړه څه ووایم؟ ځکه چې بد د نیکۍ هغه تنده ده چې څیری درد هیلې او اشتها فتح کړې ده او چې تږي وي ګنده اوبه هم څښي. خو تاسې به هغه وخت نیک شئ چې له خپل معنوي وجود سره هم نفس شئ. خو که داسې ونه شي نو ضروري هم نه ده چې تاسې د بد اوسئ، ځکه که په یوه کور کې اوسېدونکي خلک خپل منځي یووالی ونه لري نو ضروري نه ده چې غل دې ورننوځي. کیدای شي چې د کور نفاق تر کوره محدود پاتې شي لکه څنګه چې د یوې بیړۍ پارو مات شي خو هغه بیا هم په سمندر کې موجونه وهي او ضروري نه ده چې هغه دې ډوبه شي. تاسې تر هغه وخته نیک یاست چې د خپل وجود څه حصه نورو ته ورکړئ او نه یوازې له دې عمله بد کیدلی شئ چې د ځان لپاره د یو څیز د ترلاسه کولو هیله لرئ. ځکه کله چې تاسې له نړۍ یا طبیعت نه د څه څیز د ترلاسه کولو هڅه کوئ نو د ونې هغو جرړو ته ورته یاست چې د ننه له ځمکې سره غاړه غړۍ دي او له سینې څخه یې خواړه ترلاسه کوي. که هغه دا ونه کړي نو څه وکړي؟ یقینا د ونې میوه جرړو ته د دې وینا حق نه لري چې تاسې هم زموږ غوندې شئ. له شیري ډک یا دا چې تاسې هم زموږ غوندې پر نورو خپل نعمت وویشئ. څنګه چې میوې ته پکار ده چې خپل نعمت نورو ته ورکړي دغه شان جرړې ته ضروري ده چې له نورو خواړه ترلاسه کړي. تاسې نیک یاست چې په ویښه خبرې کوئ خو که په خوب کې هم بوڼیږئ نو باید چې بد درته ونه ویل شي. یوه تتړۍ ژبه که په نامسلسل ډول خبرې کوي نو زیانمنې او مجهولې نه دي او دغه شان که تاسې خپل کور ته په میړانه ګام واخلئ نو خامخا نیکان یاست.
خو که خپل منزل ته ګډ ګډ هم لاړ شئ نو بدان نه بلل کیږئ. هغه خلک چې ګډ ګډ روان دي بیا هم پر مخ ځي او هغه خلک چې نشي ګرځېدی او پاتې دي بیا هم د منزل خوب لیدلی شي. سره له دې چې تاسې ځواکمن او چټکګام یاست، پام کوئ د مروت او مهربانۍ له مخې د شلو په مخ کې شل نه شئ، نو مخکې لاړ شئ او شلو ته په سپکه سترګه مه ګورئ، ځکه هغوی هم ستاسې په څیر د منزل په لور روان دي. ستایون که ورو ورو وي بیا هم ځان ګوډ مه ګڼه. ستا زرګونه اړخونه ښه اړخونه دي او دا هم ضروري نه ده چې ته د نیکو اوسې او خامخا د بد شي. څه به وشي که څوک تا تنبل او لارورکی بولي، خو داسې نشي کیدی چې لارورکی د ځان هم ورک کړي. د بده مرغه چې هوسۍ کشپ ته منډه نشي ورښودلی، خو دا هم نشي ویلی چې ټول منزل د هغې حق دی او کشپ پکې بیخي برخه نه لري. نو ای د نیک او بد په امتیازاتو کې نښتو خلکو، تاسو چې د ستر وجود پر لوري ورمات یاست، همدغه د نیکۍ اصل دی او دا میلان په ټولو کې شته. خو توپیر ایله دومره دی چې په ځینو خلکو کې دا میلان د یو تیز بهیدونکي سیند په څیر دی چې د غرونو ټول رازونه او د ځنګلونو ټوله موسیقي په غیږه کې نیسي او په پوره ځواک سره د سمندر برخه ګرځي. او په ځینو کې بیا هغه وړه چینه ده چې د ځمکې په کومه ژوره کې ودرېږي او اوبه یې هماغه ځمکه څښي. ډېر ځله هغه سمندر ته نشي رسېدی، سره له دې چې تل د سمندر پر لور بهیږي. هغه کس چې د غوښتنې هیله یې ډېره ده، دا حق نه لري چې یو کمزوري کس ته ووایي ته ولې سست او ناڅرګند یې او ولې دې ګامونه ودرېږي. ځکه هغه څوک چې په رښتیا نیک دي هیڅکله له لوڅ لپړ نه دا پوښتنه نه کوي چې جامې دې څه شوې، او نه له کوم کور ورانی پوښتي چې کور دې ولې وران شو.